السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ستړي مه شئ، امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به وئ، د صحت او عافیت پر جامو کې به پټ وئ. دوستانو تقریبا د شپې 11 بجې دي او زه د شاریناو په پارک یم او زه ته ډېر هیوادوال راغلي د بنډار لپاره، د میلې لپاره. دې طرفونو ته هم هیوادوال ناست دي، د زما شاته وګورئ دغلته هم هیوادوال د بنډار لپاره ناست دي. ارامه فضا ده او هیڅوک په تشویش او ویره کې نه دی. نو دوستانو د شاریناو د پارک په اړه به یوه لنډه او ترخه خاطره درته ووایم. هغه دا و چې تقریبا له نن څخه 15 کاله وړاندې ما له یو دفتر سره کار کوه. نو بیا زه له دې خوا تلمه دفتر ته، نو مازدیګر قضا و او د ماښام اذانونو ته چې لږ وخت پاتې و. نو په دغه ساحه کې 2 نفره راولاړ شوه، چاوګان یې راوایست، ما ته ویلي چې څومره پیسې سره وي ټولې راوباسه. پیسې مې ورکړې ځکه چې ورکړی مې نه وی نو بیا په چاقو وهلم. بل د هغې نه علاوه په دې ساحو کې دومره پوډرین او دومره معتادین به وو چې حتی د شپې څخه د ورځې ګرځېدل پکې ستونزمن وو، حتی د ګرځېدو په خپ کې نه چې پکې کېښودل شي. اوس الحمدلله معتادین او پوډرین خو بیخي پکې نشته، بیخي پاک دی الحمدلله. او بل دومره هیوادوال هر شپه راځي، ګورې هر شپه هیوادوال راځي دلته بنډار او میله کوي، له هېڅ چا سره ویره او تشویش نشته. او بله مهمه خبره د غلا برخه کې خو له هېڅ چا سره دا ویره او تشویش نشته چې څوک به غلاګانې وکړي، ځکه بیخي الحمدلله د امن فضا ده. او کله کله داسې هم شوي چې ما دلته له چا نه پوښتنه وکړه، هغوی وایي چې حتی کله کله داسې شوي چې دلته هیوادوالو شپه سبا کړې، شپه یې سبا کړې او سهار تللي دي. زه کوشش کوم چې یو څو دانې کسان چې راغلي هغو سره خبرې وکړم په دې تړاو.